چونکه خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې ډیر زیات غمجن دی. تیر جمعه تاسو ته بیان شو چې دغه کال کې د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه خوب تر ابو طالب هم وفات شو، اور بیا د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ور سره متصل وفات شو، اور بیا خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه طائف ته لاړو نو طائف ولو هم ډیر ناروا وکړله، نو خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غمجن و. نو الله تعالی د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشالولو د پاره لکه مونږ او تاسو هم څه کله سړی غمجن وي، ټینشن ورته ورسیږي، تکلیف ورته ورسیږي، نو هغه بیا څه وخت د پاره سیر او تفریح چکر ته لاړ شي، چیرې لغوندې پام غلط شي، لغوندې سوچ مبادل شي، لږ یارانو دوستانو باندې وګرځم، لږ خپلوانو رشتہ دارانو باندې وګرځم، چې دغه ذهن توجه مبادل شي. نو خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دغه وخت کې الله تعالی خپل ځان تر وختلو، خپل ملاقات ورته نصیب کړلو، د اسمانونو ولا سیری ورته وکړلو، چې دغه سفر د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکه یو اهمه پهلو دی چې دې ته یې معراج. خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د خپل تر لور کور ام هانی چې دینه ما وفاخته رضی الله تعالی عنها، زه د هغه په کور کې پروت وم. اوس بعضې بدبخت خلک په دې باندې اعتراض کوي اور بیا حدیث باندې اعتراض کوي تیره د څرنګه کېدلی شي پیغمبر علیه السلام د خپل تر لور کور کې څرنګه پاتې کېدلی شي. نو د هغه جواب دا دی چې دای د تر لور وا، یعنی د تر کوری وو، نو خپل کوری وو، اور دغه وخت کې د پردې ولا حکم هم نه ورغلی چې تر لور نه پرده دا ضروری دی. نو به هر حال خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دغه ام هانی کور کې پروت یم، ایسه یکدم دغه چت دا وش لیدل، اور دینا دوی فرشتے دوا کسان د انسانانو په شکل کې رکوز شولو، اور زی رویخ کړلم، اور زی بیا د دروازې په لارې باندې وبستلم، او دغه چت شکیدلو د بعد دغه چت دوباره بیا جوړ شو. نو محدثین حضرات فرمایي چې دې کې اشاره دی طرف ته وا چې هغه د دروازې په لارې باندې را نغلو، دغه چت په لارې باندې راغلو چې چت وشلیدلو، اشاره دی طرف ته وا پیغمبر علیه السلام ته هم داسې یو سفر ته روان یې چې هغه هم د انسان عقل نه مني، ته به هم ورته حیران وي لکه څرنګې مونږ دغه چت شلولی شو نو اندرنګې تا هم بره اسمانونو ته خیجولی شو. نو پیغمبر علیه السلام دې د بعد بیت الله شریف ته بوتللی شو، چونکه پیغمبر علیه السلام خوب نه پڅولی، نو دغه وخت کې هم د خوب ولا اثرات ور باندې وو. نو حتیم علاقه چې تاسو بلیدلی وی بیت الله شریف سره جوخته څنګه ګور د سی واړه چردیولی غونې تاو دی، دا هم د بیت الله شریف ولا حصہ دی. دغه ځکه پیغمبر علیه السلام چې کله ډډه ولګوله نو چونکه خوب کې بیا ور باندې خوب راغلو، بیا جبریل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام را پاسول، اور دې د بعد راوستلو د بیت الله شریف دغه دروازې ته، اور هغه د بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمزم او بو سره شق صدر وشولو. شق صدر متعلق هم تاسو ته تفصیل بیان شوه دی. شق صدر صدا د سینې د زړه اپریشن ته یی پیغمبر علیه السلام د زړه او بستل شو اور دا او وینځل شو، او دی کی حکمت داو چې چونکی پیغمبر علیه السلام د اسمانونو سفر کوونه دی، پیغمبر علیه السلام الله تعالی عرش ته تلونه دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی لیدونه دی، دغه عجایبات دغه قدرتونه لیدونه دي چې هغه کې هغه طاقت پیدا وشي. نو دغه شق صدر ځکه وشولو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې د بعد ما ته یو براق چې دا سورلی دی دا راوړل شو. دغه براق سورلی براق دا د برق نه دی، اور برق دا بجلی ته یی، او دغه براق ول سورلی ایسه دا خچر نه وړاوه،
او د خرنه لګه اوچته وا هغه نه دنګه وا نو دا دسی وسورلی وا چې دا بالکل براق ورته ځکه یلی شي چې دا یو نور وو یعنی دغه نورو ځناورانو په شانتې د دې ول رنگ نه وو نو ایسه جبریل علیه السلام په دغه سورلی باندې کېنولم او بیا دغه براق څخه کله سفر شروع کړلو نو چونکه دا خو د جنت ول سورلی و او دا خو براق د بجلی سفر او جبریل علیه السلام ور باندې نو ایسه دی څه کم سفر کم مزال کولو نو دا څه یو قدم بدی کېږدول نو تحدی نگاه قدم به کېږدول تحدی نگاه دیته یی لکه څنګه اوس ته یو کلاو میدان کې سترګې غړې نو تا د سترګې نظر کم ځای پورې کار کوي څه کم ځای پورې تا د سترګو انتهاوي نو هغه ځای کې به څه دغه براق دا قدم کېږدول اور بیا محدثین فرمایي چې دغه تحدی نگانا یا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سترګو لیدل مراد دی او یا ورنه دغه براق ول لیدل مراد دی څکله د براق ول لیدل مراد وی نو انسانانو نه د حیواناتو ول نظرونه هغه ډیر تیز دي زمونږ او تاسو نظرونه او بیا د حیواناتو ول نظرونه د خپل کې مقابله نشي کولای هغه ډیر تیز دي نو دینه معلومه دا شو چې د انسان ته حد نگانه هم د هغه یو قدم هغه ستر وو نو دې کې بیا روایت وګدي واقعا هم ستر دي چې مینس کې هم پیغمبر علیه السلام اول سټاپ په مدینه منوره باندې وکړلو چې مدینه منوره ورته کړله چې دا به د تاول دارالهجرت وي د بعد وته دلته مدینه منوره کې پاتې کېږي اندرنګ پیغمبر علیه السلام په ځمکه باندې توری سینا ورته یی الته کې دا بوتل لشو چې الته کې موسی علیه السلام څلويخ تورزی چیلا الله تعالی سره تیر کړي د مناجاتو کې چې بیا ورته تورات میلاو شو اندرنګ دریم سټاپ پیغمبر علیه السلام بیت اللحم کې کړه دی بیت اللحم هغه ځای دی چې کوم ځای کې عیسی علیه السلام پیدا شوه دی چې الته کې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته دا خودل غوښتلو چې ګوره دا هغه مقام دی چې بغیر د پلار نه بی مریم ته عیسی علیه السلام پیغمبر ور کړی دی نو زه اسباب ته محتاج نه یم اندرنګ چې بیا بی مریم ته د اوبو ضرورت شو نو وچا ټس ځمکه دی او هغه ځینه ما ورته اوبه وبستلې اندرنګ چې بیا دغه درد زه په وخت کې د کجورو خځې ته ډیر ضرورت وی طاقت هم ور کوي زخم هم جوړي نو دی کې چې کجورو ته ضرورت وو نو وحزی الیکی بجذع النخله نو ایڅ وچا ونوا ایڅ قسم شنا پانی ورکی نو کجوره ورکی نو او ایڅ کله بی مریم ته معول س دینه کجوره را وشکوا لا سوړل د تا کار دی کجوره در کول زما کار دی س کله هغه وچی ونی تلاس یوړلو دلته نو ورته ما کجوره ورکړی دی نو دغه درې نشانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی دلته کې ورتا کړل بیا بیت اللحم نه بیت المقدس ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړلو مسجد اقصا څ ورته یی د مسلمانانو اول قبله څ ورته یی او نن اسرائیلو د مسلمانانو غفلتونو اور جهاد ترک د واجینا مسلمانانو عیاشیانو د واجینا څنن يهوديان هغه باندې قابض شوی دي الله دغه آزاد کی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه بیت المقدس ته بیا لاړ دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه ځای کې ایڅ ما دغه براق هغه ځای کې وتړل چې کم ځایانو کې به انبیاء کرامو هغه خپل سورلیان به تړلې هغه د بعد ز بیت المقدس مسجد ته نه وتلم بعضو روایتو کې رچی چې دغه ځای کې الله تعالی دغه اسمانونو تلونه مخ کې ټول انبیاء کرام ورته حاضر کړیو او ټول انبیاء کرام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته انتظار او چې هغه راشي مونږ ته د جامع منځ راکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دوی ته جامع منځ کړی دی او بعضی روایتو کې رچی او دغه روایت صحیح هم دي چې نه دغه منځ دغه وخت کې د جامع منځ نو شوی پیغمبران دلته کې نو حاضر شوی څکله
دغه اسمانونو نه واپس راغلو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دلته راغلو نو د سحر منځ ولا وخت نو دغه ټول انبیاء کرام الله تعالی ورته بیت المقدس کې حاضر کړیو 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اور پیغمبر صلی الله علیه وسلم په انتظار کې دي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغلو جبرئیل علیه السلام هغه موسی ته مخ کې او دغه ټولو انبیاء کرام ته امامت وکړلو اور منځي وکړلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه بیت المقدس د بعد څکله دغه براق دلته اوتړل نو د بعد بیا د اسمانونو ول سفر شروع شولو څه دته اوس معراج یې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څکله د اسمانونو طرف ته سفر شروع شو نو اول اسمان ته ورسیدل احادیث مبارکاو کې دي څه دروازه اوډه بوله جبرئیل علیه السلام سالت اسمانونو کې دروازې باندې څه کم دربان فرشتہ ناستا وا هغه پوښتنه کوي چې څوک نو دا ورته چې جبرئیل يم ورته چې څوک دي در سره ما سره محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم اور بیا ونه پوښتنه کوي چې آیا دته اجازه ورکړل شوې ده دا غوښتل شوې ده نو جبرئیل علیه السلام ورته چې نعم او دا غوښتل شوې ده هغه د بعد دروازه کولاو شو نو اول اسمان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آدم علیه السلام سره ملاقات وکړلو قصار مختصره وقت کمی نو بیا د بعد دویم اسمان ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ورسیدل بیا اندقه خبرې شوې دي دویم اسمان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عیسی علیه السلام سره ملاقات کړی دی اور هغه ورته خیر راغلی یلی دي نو د بعد دریم اسمان دریم اسمان باندې یوسف علیه السلام سره ملاقات شوه دی بیا څلورم اسمان کې ادریس علیه السلام سره ملاقات اور بیا پنځم اسمان کې هارون علیه السلام سره اور شپږم اسمان کې موسی علیه السلام سره اور اوم اسمان کې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شوه دی اوس دغه ابراهیم علیه السلام اوم اسمان باندې لکه څنګه زمکی په مخ باندې بیت الله شریف ولا کوټه ده زمونږ او تاسو قبله ده مونږ او تاسو ورته مونږ کو عبادت کو مونږ او تاسو ورنه توفونه کو نو اندرنګي فرشتو د پاره الله تعالی بیت المعمور کوټه ده چې فرشتي هغه ځینه توفونه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د فرشتو ول ډیر تعداد ولیدل اور بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه فرشتو تعداد دومره زیات دي چې کمی فرشتي ته یو ځلی د طواف موقع ملاو شي تر قیامت پورې هغه ته دوباره د طواف موقع نه ملويږي اوس دغه کې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وکړو محدثین حضرات فرمایي چې ابراهیم علیه السلام په اوم اسمان باندې دی بیت المعمور څخه دی دا ولی دا اعزاز ورته ولی ملاو دي چې بیت المعمور سره ابراهیم علیه السلام دی هغه دی وجنه چې زمکه په مخ باندې بیت الله شریف تعمیر هغه ابراهیم علیه السلام کړو اوس دغه کې به تاسو ذهن ته یو دا سوال راځي چې دغه اسمانونو باندې دغه انبیاء کرام سره ملاقاتونه څنګه اور بیا اندرنګ چې پیغمبر علیه السلام څخه کله لاړلو بیا بیت المقدس کې دغه انبیاء کرام موجود دي نو هغه جواب داده چې یو خو وختونه بدل دي څنګه پیغمبر علیه السلام هغه اسمانونو ته خيجي اول دویم دریم بیا کوزيږي نو اندرنګ دغه انبیاء کرام هم چې ملاقاتونه ور سره شوي دي یو ځکه یو سره بل ځکه بل سره او مکه پیغمبر سره بیا بل یو ځکه ملاقات نو وختونه بدل وو اور دسي کېدل شي اور بل دا چې دغه پیغمبران دوه خو په خپل قبرونو کې دي نو دا اسمانونو کې څنګه اور بیت المقدس کې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ول خبره خو عقل مانی چې پیغمبر علیه السلام ژوند دی او الله تعالی بوتلو نو هغه جواب داده چې دا اصل کې د پیغمبرانو ول ارواح وو اور الله تعالی ورته جسمونه ورکړلو چې کم جسمونه ورته الله تعالی دنیا کې ورکړیو او مکه جسمونو کې الله تعالی د پیغمبرانو ارواح واچولو اور پیغمبر علیه السلام ته حاضر کو ملاقاتونه ورسره وشولو خدا دې چې مونږ او تاسو دغه خبره دا به عقل ته نه پریږدو
چیرې عقل سی ځکه د مونږ او تاسو دغه عقل دا انتهایی ناقص انتهایی کمزور دی. د مونږ او تاسو کم دین دی د دی ول تعلق نقل سره دی. مونږ به نقل ته ګورو، د پیغمبر علی السلام خبرې ته ګورو، مونږ او تاسو به قرآن او حدیث ته ګورو، عقل ته خبره نه پرېږدو. دغه عقل د واجنه نن ډیر خلک هغه گمراهان شو چې یاره ما عقل نه مني، یاره عقل پرېږدوه، دغه اسمان به چا عقل ومني، دغه نور او دغه سپوږمۍ به چا عقل ومني، دغه ځمکې الله تعالی پیدا وکړي. ته دغه الله تعالی پیدا وکړی، خپلې غوښې ته سوچ وکړه، خپلې سترګو ته سوچ وکړه، خپلو غوږونو ته سوچ وکړه. دغه غوږونه اورېدل کوي، سترګې نه کوي. دغه ژبې سره ته خبرې کولی شي، د بدن بلې ټوکړې سره ته خبرې نشي کولی. نو الله په هر یو شي باندې قادر دی. نو الله په دې باندې هم قادر دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی دغه ځمکې نه راوچت کړل او بره اسمانونو ته یې راوخیجول. بیا دې د بعد اوم اسمان د بعد سدرۃ المنتهى ونرسي. دغه سدرۃ المنتهى د یو باونډری دی. سدره د یی بیرتا، منتهى د یی جای انتها تا، یعنی دا دس یو مقام دی چې دینا دی پله چې کمی فرشتي دي هغه دقه ځای پورې راتللی شي. یعنی اسمان ولا کمی فرشتي دي او اندرنګې د ځمکې ولا کمی فرشتي دي ډیپټیانو باندې دلته پورې تللی شي، دینه مخکې عرش طرف ته نشي تللی. او اندرنګې عرش د طرف ته کمی ملائکې فرشتي دي هغه دقه ځای پورې راتللی شي. اندې د واجینه جبرئیل علیه السلام هم چې کله سدرۃ المنتهى پورې ورسېدل نو بیا معذرت وکړلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دې د بعد زه تا سره نشم تللی، نور سفر د تا ولا یوازې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته ما یوازې څرنګه پرېږدې، اوسه پورې مې سفر شریک وکړلو او دې د بعد به زه یوازې. جبرئیل علیه السلام ورته وفرمایل چې دې د بعد خو زه یو قدم هم هلته کېږدوم نو دغه د الله تعالی د انواراتو داسې تجلیات دي چې دا به ما اوس وځي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی دغه ځای کې دغه طاقت ورکړو. دې د بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې سفر وکړلو او الله تعالی عرش ته ورسېدل. الله تعالی په عرش باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل قدمونه مبارک کېږدولو او الله جل جلاله سره مخامخ ملاقات وکړلو. او دغه د جمهور علما کرامو قول دی، مسلک دی چې الله تعالی سره مخامخ ملاقات کړی دی. اوس دغه مخامخ ملاقات کړی څرنګه دی، هغه کیفیت، هغه حال، هغه الله تعالی ته معلوم دی او زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته معلوم دی. الله تعالی مخامخ سترګو سره لیدلی دی، اوس نه دی لیدلی. دی کې بیا علما کرامو مختلف رائے دي، صحابه کرامو هم مختلف رائے وي. بعضو ویلو چې نه دغه سترګو سره لیدلی دی، بعضو ویلو چې نه دی لیدلی. خو به هر حال دا د عقیدې مسله د څه دی نه چې دې باندې اختلاف وشي. خدا دی چې جمهور علما فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی سره مخامخ ملاقات شوه دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره الله تعالی خبرې اترې شوې دي. اول خبره دا شوې دی چې الله جل جلاله ورته ویلو چې کله یو سړی چا څخه ورځي نو تحفه وړي نو تا ماته څه شي تحفه راوړې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو تش لاس و، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو څه تحفه به ورته وړله. دغه تحفه الله تعالی خو خوراک نه کوي چې د مدینې د مکې مکرمې کجوري ورته وړي وي او یا بل د خوراک څه سامان ورته وړی وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم پیغمبر و، د الله جل جلاله محبوب بنده و. ورته چې یا الله ما داسې څیز تا ته راوړی دی چې هغه تا په خزانو کې نشته. اے محمده صلی الله علیه وسلم زما محبوبه څه درته راوړي دي؟ التحیات لله والصلوات والطیبات. ما تا ته عاجزي راوړي دي، ما تا ته مالی عبادتونه راوړي، ما تا ته بدني عبادتونه راوړي، ما تا ته قولی لسانی عبادتونه راوړي چې زه تا ته سجده لګوم، ستا تسبیح بیانوم، تا ته عاجزي کوم، ما تا ته دا راوړي دي. نو الله تعالی په دې باندې دومره خوشاله شو. السلام علیک ایها النبی ورحمت الله
الله وبرکاته. اے پیغمبر علیه السلام تا باندې د الله سلامتیا رحمتونه برکتونه وي. اوس دې کې السلام علیک دی یعنی تا باندې دی وی بل چا باندې نه. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره دومره مینا دومره محبت. نن سبا خو امت غم نه کوي. نن سبا خو دغه امت د پیغمبر علیه السلام دین سره کمی ټوکی کوي لګیا دي. پیغمبر علیه السلام دغه سنت سره څه کوي لګیا دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ځکه هم د خپل امت ولا غم کړی دی. یی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. چې یا الله په ما باندې د هم سلامتیا وي. خدا دې زما د امت کم نیکان بندگان دي هغه باندې هم د تا ولا سلامتیا وي. او بیا دغه ځکه الله تعالی ورته درې تحفې ورکړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. یو تحفه د منځ ولا ورکړي دغه 15 منځونه دی وجنه یی کنه دغه منځ دا د مؤمن ولا معراج دی. او دویمه تحفه د سوره بقره اخیرنی آیتونه. او دریمه تحفه ورته دا ورکړي پیغمبر علیه السلام د تا امت ولا څه شرک نه وی کړي. شرک نه علاوه کفر نه وی کړي. هغه نه علاوه څومره ګناهونه دي. اگر کدا جهنم کې څه وخت تیر کی خو اخیر زبدا معاف کوم. دا صرف د تا امت ولا خاصیت دی چې کبایر و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دغه درې تحفه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ملاو شوي. دې د بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د واپسی ولا سفر دی چونکه وخت پورا دی. ان شاء الله مزید هغه به آینده جمعه کو.